د برېښنا پرچاوي ستونزو حل لپاره د کابل ښار لویدیځ کې د نوي فیډر فعالول. دا ویډیو انځور د افغانستان برېښنا شرکت د تخنیکي کارکونکو نه ستړي کیدونکي شپه ورځ هڅې انځوروي چې موخه یې د برېښنا اضافه بارۍ زیاتوالي ستونزو حل او د کابل ښار د برېښنا پرچاویو کچه کې د کمښت راوستل دي. په دغو اقداماتو کې تخنیکي ټیمونو یو نوی فیډر غځولی چې دا د ارغندې سب سټیشن له هغو فیډرونو څخه چې اضافه باره وو ملاتړ کوي ترڅو د 14 شپږم او 4 جنکشنونو اړوند ساحو اضافه بارۍ ستونزې حل کړي. د ارغندې سب سټیشن کې د 02 او 10 فیډر د ارغندې د دې د اضافه بارۍ د رفع چارې روانې دي چې تقریبا یعنی 98% تکمیل شوی. نن ورځ یې د 15 کیلو ولټ د لاین د بسته‌کارۍ جریان روان دی چې ان شاء الله د ورځې تر اخره پورې موږ کوشش کوو چې دا جوینټ کړو دا وصل کړو. د ارغندې سب سټیشن څخه د یو نوي فیډر غځول او د اضافه باره فیډرونو پیاوړي کولو چارې دوام لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر د دغه سب سټیشن 12 فیډر هم فعال شي. د دغه فیډر په فعالېدو سره به نورو سیمو ته هم برېښنا ورسیږي او د بیلابیلو سیمو برېښنا کیفیت کې به د پام وړ ښه والی راشي. دا اقدامات د افغانستان برېښنا شرکت د تلپاتې ژمنې یوه برخه ده چې د دوامداره برېښنا د پرچاویو کمښت او ښاریانو لپاره د غوره خدماتو وړاندې کولو په موخه ترسره کیږي. په راتلونکي کې موږ یو بل خوشخبري دا لرو چې مثلا د 12 فیډر د موږ هم فعالېږي چې هغه میدان شهر ته دویم لین کېږي چې نرخ ولسوالۍ لپاره 15 میګا واټه برخه هلته منظور شوې ده. 12 فیډر به انشاءالله د موږ هلته تمدید کېږي او یو بل لاین چې دلته مثلا موږ د جی 1 د فاکسیناتي اضافه بار ده هغه هم په آینده کې ډبل سرکټ کېږي له همدې ځای نه ورته بل فیډر تمدید کېږي. زموږ د ورکو تاندو هیلو مستقیم ارغندې سب سټیشن د کابل ښار له لویو سب سټیشنونو څخه شمیرل کیږي چې دا مهال د برېښنا ولټاژ دوی برخې لري 220 کیلو ولټه او 1500 کیلو ولټه. اوس مهال د دغه سب سټیشن 220 کیلو ولټ برخه فعاله ده او د کابل بیلابیلو سیمو د برېښنا په تامین کې مهم رول لوبوي. تمه ده چې ډیر ژر به د دغه سب سټیشن 1500 کیلو ولټ برخه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نور ورغیدو ته د